کله چې زه څو کاله مخکې امریکا ته لاړم، یو کس و چې ما ته یې وویل چې ستاسو هندۍ ښځې بې حیا دي. زه حیران شوم، ولې؟ څنګه کیدای شي چې هندۍ ښځې بې حیا وي؟ ځکه کله چې تاسو ساړي اغوندئ، تاسو خپله ګېډه ښکاره کوئ. د امریکا لپاره د ښځې لخوا د ګېډې ښکاره کول بې حیایي ده. نو څوک به پرېکړه وکړي؟ زه چیلنج کوم، زه هر انسان ته چیلنج ورکوم چې د اسلام یو اصل په ګوته کړي چې په ټوله کې د انسانیت خلاف وي. یو، زه ننګونه کوم. زه وایم زه د نورو مسلمانانو په استازیتوب خبرې نه کوم. ما خپل سر په تیغ ایښی دی. زه هر چاته ننګونه کوم، هر چاته. که تاسو دا بد عمل ودروئ او د تامل ناډو د حکومتي روغتون د راپور له مخې ستاسو دا ایالت هغه راپور وایي چې له 10 ژوندیو زیږېدلیو ښځینهو څخه 4 وژل کیږي، آیا تاسو وایاست چې دا سم دی؟ ټولو ته ماښام په خیر. زه ارټي یم، زه د انجینرۍ محصله یم. زه باور لرم چې ډیری دینونه یوازې د عقیدو یوه ټولګه ده. هندویزم یوه عقیده ده، اسلام یوه عقیده ده، عیسویت یوه عقیده ده، او ډیر لوی دینونه لکه اسلام، هندویزم او یا عیسویت د پیړیو په اوږدو کې جوړ شوي دي. دوی له ډیرو زمانو څخه تیر شوي دي. نو دلته ډیر زیات کمیانې او کوتاهیانې کیدلی شي چې کولی شي دین ته ارزښت ورکړي او یا هم د دین نوم ته د زیان رسولو سبب شي. نو زما پوښتنه دا ده چې ولې موږ باید د خپل ژوند د مخ ته بیولو لپاره په څو دیني کتابونو لکه قرآن یا ویداګانو پسې نښتې پاتې شو؟ ولې موږ یوازې حقایق مثبت اړخونه وانخلو او منفي اړخونه پرې نږدو، او د قرآن مثبت اړخونه او د ویداګانو مثبت اړخونه وانخلو او یو ښه ژوند ونه کړو؟ او مهمه نه ده، د بیلګې په توګه مهمه نه ده چې ویداګانې څه وایي او یا قرآن څه وایي. زه باور لرم چې یو سړی باید یوه ښځه ولري، او زه په دې حقیقت بالکل موافقه نه کوم چې ویداګانې یا قرآن داسې څه لري. دا زما په وجدان پورې اړه لري چې د هر څومره لوی دیني کتاب منفي اړخونه پرېږدم او یوازې د کتاب مثبت اړخونه واخلم. موږ دلته ولې د دوو لویو دینونو ترمنځ په توپیرونو او ورتوالي بحث کوو؟ ولې موږ یوازې د دواړو دینونو مثبت اړخونه وانخلو او خپل ژوند ونه کړو؟ دا زما پوښتنه ده. خور ډیره ښه پوښتنه کړې ده، یوه ډیره ښه پوښتنه، یوه ډیره اړونده پوښتنه دا چې موږ ولې باید د دین پیروي وکړو. ولې هندویزم، ولې اسلام، ولې عیسویت، ولې د ښو شیانو پیروي ونه کړو؟ د ټولو او بس همدا ختم. څوک به پرېکړه وکړي چې څه ښه دي او څه بد دي؟ د بیلګې په توګه په امریکا کې په لویدیځو هیوادونو کې د لمنو او لنډو پتلونونو اغوستل عام دي. نو هلته د لمنو او لنډو پتلونونو اغوستل با حیا کار دی. که تاسو په چین کې یاست، که یو نجلۍ په سړکونو کې په لنډو پتلونونو او لمنو کې وګرځي، تاسو به ورته بې حیا ووایاست، په شمول ستاسو خورې. حتی تاسو به ووایاست چې هغه بې حیا ده. نو څه چې په اسلام کې با حیا دي، دلته با حیا نه دي. کله چې زه څو کاله مخکې امریکا ته لاړم، یو کس و چې ما ته یې وویل چې ستاسو هندۍ ښځې بې حیا دي. زه حیران شوم، ولې؟ څنګه کیدای شي چې هندۍ ښځې بې حیا وي؟ ځکه کله چې تاسو ساړي اغوندئ، تاسو خپله ګېډه ښکاره کوئ. د امریکا لپاره د ښځې لخوا د ګېډې ښکاره کول بې حیایي ده. نو څوک به پرېکړه وکړي؟ که تاسو ځینو مسلمانو هیوادونو ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته، یوې ښځې ته په ځیر کتل بې حیایي ده. دلته تر هغه چې تاسو یوې ښځې ته لاس نه ورکوئ، تاسو کولی شئ له هغې سره خبرې وکړئ، تاسو کولی شئ هغې ته وګورئ. دا به حیایي ده. له همدې امله کله چې تاسو سلام کوئ، هندۍ دوی پرته لمس کولو نمستې وایي. په لویدیځو هیوادونو کې دا عام دی چې تاسو لاس ورکړئ. نو د یوې ښځې او سړي ترمنځ لاس ورکول به حیایي ده هلته. تر هغه چې تاسو لاس ورکړئ او د بدن بلې برخې ته لاس ورنه وړئ، په ځینو لویدیځو هیوادونو کې دا به حیا کار دی. په نورو لویدیځو هیوادونو کې د ښځې په شونډو او مخ کولول به حیایي ده. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې تاسو کولی شئ هر څه چې وغواړئ، نارینه او ښځینه، تر هغه چې تاسو په خپله خوښه کوئ. دا به حیایي ده، یعنی به حیا کار دی. څوک به پرېکړه وکړي؟ که تاسو امریکا ته لاړ شئ، لوت ساحلونه، هلته یوه بیړۍ ده. ما 2 میاشتې مخکې د ټایمز آف انډیا کې لوستلي، یو لوت کروز، لوت په بیړۍ کې هر څوک به لوڅوي. د دوی لپاره دا یو با حیا کار دی. څوک به پرېکړه وکړي؟ پرېکړه کوونکی تر ټولو غوره کس خالق دی. خوري اوس زه له تاسو پوښتنه کوم، څوک به پرېکړه وکړي چې څه سم دي،
څه غلط دي او که تاسو وایئ چې غوره انتخاب کړئ زه ستاسو سره یم، زه له تاسو سره موافق یم. خورې د ټولو دینونو څخه غوره انتخاب کړئ، نو ما همدا کار کړی دی. ما له ویداګانو څخه غوره انتخاب کړی دی، خو څه چې غوره دي هغه ستاسو لپاره غوره نه دي. دا ستونزه ده. زه به پر دې هم بحث وکړم. زه چیلنج کوم، زه هر انسان ته چیلنج ورکوم چې د اسلام یو اصل په ګوته کړي چې په ټوله کې د انسانیت خلاف وي. یو زه ننګونه کوم. زه وایم زه د نورو مسلمانانو په استازیتوب خبرې نه کوم. ما خپل سر په تیغ ایښی دی. زه هر چاته ننګونه کوم، هر چاته. کیدای شي ډیر غیر مسلمانان وي چې فکر کوي ځینې شیان غلط دي. د بیلګې په توګه خور د یو سړي سره چې له یوې ډیرې ښځې ولري موافقه نه کوي. زه پر دې بحث وکړم انشاءالله. وروسته له دې چې زه تاسو ته ځواب درکړم تاسو به قانع شئ. د بیلګې په توګه که تاسو یوه ستونزه وپوښتئ 2 + 2 څو کیږي؟ که تاسو ځواب نه پوهیږئ زه به تاسو ته ځواب درکړم. اوس کله چې تاسو په ځواب پوه شوئ تاسو قانع کیږئ. نو تاسو په څه بحث کول غواړئ؟ خورې هغه شیان چې تاسو ورسره موافق نه یاست تاسو کولی شئ مایکروفون ته راشئ او ماته یې ووایاست. زه یوازې یو زده کوونکی یم. زه به د الله تعالی په مرسته د ځواب ویلو لپاره خپله پوره هڅه وکړم. اوس که څه هم ویداګانې وایي چې تاسو له یوې څخه ډېرې ښځې واده کولی شئ، د عیسویانو انجیل وایي، قرآن وایي، اوس تاسو په ټولو باور نه لرئ، هیڅ ستونزه نشته. راځئ چې د منطق په اړه خبرې وکړو. خورې آیا پوهیږئ په فطرت کې نارینه او ښځینه په مساوي تناسب زیږیږي؟ خو که تاسو هر ماشوم ډاکټر څخه وپوښتئ هغه به تاسو ته ووایي چې ښځینه ماشوم کولی شي د نارینه ماشوم په پرتله د میکروبونو او ناروغیو سره ښه مبارزه وکړي. نو په ماشومتوب کې د ښځینه ماشومانو په پرتله ډیر نارینه ماشومان مري. نو په ماشومتوب کې د نارینه‌و په پرتله ډیرې ښځینه دي. لکه څنګه چې ژوند پر مخ سي د سیګریټ څکولو له امله مرګ، د شراب څښلو له امله مرګ، د حادثو له امله مرګ، د جګړو له امله مرګ شته. د ښځینه‌و په پرتله ډیر نارینه مري. نو نن په نړۍ کې د نارینه‌و په پرتله په نړۍ کې میلیونونه ښځې ډیرې دي. یوازې په ځینو هیوادونو کې د دریمې نړۍ هیوادونو کې لکه هند د ښځو نفوس د نارینه‌و د نفوس څخه کم دی. پوهیږئ ولې؟ د ښځینه ماشوم د وژنې له امله. د بي بي سي د یو راپور له مخې د ایملی بیکنن په وینا د هغې ته اجازه ورکړئ چې مړه شي په پروګرام کې موضوع دنده وه. دا په دې معنی چې هر کال په هند کې له 1 میلیون څخه ډیر جینونه وروسته له هغه چې معلومه شي چې دوی ښځینه دي. که تاسو دا بد عمل ودروئ او د تامل ناډو د حکومتي روغتون د راپور له مخې ستاسو دا ایالت هغه راپور وایي چې له 10 ژوندیو زیږېدلیو ښځینه‌و څخه 4 وژل کیږي. آیا تاسو وایاست چې دا سم دي؟ دا غلط دي. که تاسو دا بد عمل ودروئ حتی په هند کې د ښځو نفوس به د نارینه‌و له نفوس څخه زیات شي. یوازې په امریکا کې د نارینه‌و په پرتله 7.8 میلیونه ښځې ډېرې دي. یوازې په انګلستان کې د نارینه‌و په پرتله 4 میلیونه ښځې ډېرې دي. یوازې په جرمني کې د نارینه‌و په پرتله 5 میلیونه ښځې ډېرې دي. یوازې په روسیه کې د نارینه‌و په پرتله 9 میلیونه ښځې ډېرې دي. یوازې الله پوهیږي چې په نړۍ کې څو میلیونه ښځې د نارینه‌و څخه ډېرې دي. فرض کړئ خورې فرضي پوښتنه زما خور په امریکا کې ژوند کوي، یا فرض کړئ ستاسو خور په امریکا کې متحده ایالاتو کې ژوند کوي او بازار ډک دی. هر سړي د ځان لپاره ښځه موندلې ده. بیا هم 7.8 میلیونه ښځې به وي چې د ژوند ملګری به ونه موندل شي. اوس د دوی لپاره یوازې اختیار د دې ښځو لپاره چې د ژوند ملګری نه لري دا دی چې یا له داسې سړي سره واده وکړي چې د مخه ښځه لري یا عامه ملکیت شي. تاسو شاید ووایاست عامه ملکیت وروره ذاکر داسې سخت ټکی. خورې دا تر ټولو پیچلې کلمه ده چې زه یې کارولی شم. زه نشم کولی غوره کلمه وکاروم. په امریکا کې په اوسط ډول احصایي یو کس له یوې ښځې سره د مېشت کېدو مخکې 8 مختلف جنسي ملګري لري. معشوقې عام دي. تاسو کولی شئ 10 20 10 ولرئ، هیڅ ستونزه نشته. 100 یا شاوخوا قانون درته هیڅ نه وایي. که تاسو له یوې څخه ډېرې ښځې واده کړئ هغه شی چې د دوی په ستوني کې نه ځي. ولې؟ په معشوقو کې ښځه حق نه ترلاسه کوي، هغه سپکیږي، هغه بې عزته کیږي. په اسلام کې کله چې تاسو دویمه ښځه لرئ تاسو باید مساوي حقوق ورکړئ. هغه عزت لري، هغه درناوی لري. خو زه له تاسو سره موافق یم خورې. زه له تاسو سره موافقه کوم چې هیڅ ښځه په عادي شرایطو کې نه غواړي
چې یو میړه له بلې ښځې سره شریک کړي. زه له تاسو سره موافق یم خورې، خو د اسلامي شریعت اساسي قانون دا دی اجازه ورکړئ یو کوچنی زیان پیښ شي تر څو د لوی زیان مخه ونیول شي. نو ټولې مسلمانې ښځې چې پوهیږي چې میلیونونه ښځې دي، که دوی خپل میړه ته اجازه ورنکړي چې له یوې څخه ډېرې ښځې ولري، دوی به عامه ملکیت شي. دوی وایي موږ به د میړه په شریکولو کې خفه نه شو تر څو زموږ د نورو خویندو د عامه ملکیت کېدو مخه ونیسو. هیله ده چې پوښتنې ته مو ځواب ویل شوی وي. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله